د افغانستان اسلامي امارت د رسنیو د مرکز قدرمنو مسؤلینو، د رسنیو قدرمنو استازو، په تالار کې قدرمنو ګډونوالو او د رسنیو له لارو قدرمنو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې په هر نظام کې ولس ته خپل د نظام مشرانو کشرانو ته د کارونو پرمختګونو په هکله باندې وضاحت ورکول د یو اړین او مهم عنصر دی. نو په همدې اساس نن ستاسو په چوپړ کې یو تر څو د افغانستان د برېښنا شرکت په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کارونه او پرمختګونه چې شوي په دې برخه کې کومې ننګونې چې موجودې دي او د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو مسایلو باندې دلته موږ تاسو ته وضاحت درکوو او ستاسو پوښتنو ته به انشاءالله ځوابونه وایو. تاسو ښه پوهیږئ برېښنا د ژوند په اوسني عصر کې له ډېرو مهمو ضرورتونو څخه یو ضرورت ده. له برېښنا څخه بغیر پرمختګ، اقتصاد، تعلیم، صحت او په نوې معاصرې ټکنالوژۍ باندې د نظامونو او سیستمونو سمبالول دا ناشونی ده. نو په همدې اساس برېښنا هغه مهم عنصر ده چې په ننني عصر کې د ټولو پرمختګونو لپاره یو مهم اصل بلل کیږي. د افغانستان اسلامي امارت دغه موضوع ښه درک کړې او په دغه برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت او ورسره نور زیربط ادارات چې څومره دي په پوره هماهنګۍ سره کار کوي تر څو خپلو هیوادوالو ته پاک او ډاډمنه برېښنا ورسوي.